په کونړ کې د کرکټ توده سیالي شپږ دېرش لوبډلې 3 میاشتې یو هدف. په کونړ کې د سب کلبونو یو ورځنۍ کرکټ سیالۍ په مرکزي کرکټ لوبغالي کې پیل شوې. په دې سیالیو کې ټولې شپږ دېرش لوبډلې ګډون کوي او تمه ده چې دغه لړۍ به د 3 میاشتو لپاره دوام وکړي. دا یوازې ساده تورنمنټ نه دی بلکې هدف یې د نویو استعدادونو موندل او د ولایتي لوبډلې پیاوړتیا ده. سب لوبډلې یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان د کورني کرکټ په لارښوونه او د کونړ کرکټ ادارې د کلني پلان مطابق ترسره کیږي. د دغه سیالیو موخه او هدف د کونړ ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې د ځانه ښه کارکردګي ښیي هغه به مستقیما د کونړ کرکټ ولایتي لوبډلې ته لار پیدا کوي. سږکال په کونړ کې په دغه سیالیو کې شپږ دېرش لوبډلې ګډون لري چې شاوخوا 3 میاشتې به په کونړ کرکټ لوبغالي باندې دوام وکړي. هغه لوبغاړي چې د کونړ ولایتي لوبډلې ته انتخابیږي لومړی به دغه وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه او همداسې قدم په قدم د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ او قدم په قدم باندې به پورته ځي. ګډونوال لوبغاړي دا یو ستر فرصت ګڼي خو له مسؤلینو غواړي چې د لوبو د ودې لپاره شته ستونزې حل شي. واقع چې دغه لوبې زموږ د ټیم او یا زموږ لپاره دومره مهمې دي چې دا دغه د کرکټ فعل دی. تر همدې ځای نه موږ د ولایتي او بیا د ولایتي نه ګریډ 2 ګریډ 1 ته انتخابیږو. نو که په دې لوبو کې ښه پرفارمنس وکړي ښې لوبې وکړي که بالر وي که بیټسمین وي نو هغه به د دې ځای نه ولایتي ټیم ته ځي ولایتي نه به ګریډ 2 ګریډ 1. زموږ په کې اوس دغه ستونزې دي چې دغه ګراوند کې دغه چوکیګانو مشکل دی ډېر چې دغه سیلبین نازي که فکر دی کلی دغه نه مخکې ټیټین وشولو ټیټین کې به تاسو دغه خپله سیلبین لیدلي ډېر بد ځایونو کې ناستو ډېر بد سلوکو سره دلته په دې ګراوند ځایونو کې کېدو چې هغې نه باید دغه زموږ چوکیګانې د دې ګراوند جوړ شي. مسلکي برخه کې شکر چې اوس دلته دغه د کونړ کرکټ اکاډمۍ کې ښه کوچ راغلی دی ښه به دغه زموږ د کوچ د برخه کې اوس برابر وي. په یوه ستونزه دغه ده چې زموږ دغه ګراوند ډېر په منظمه دغه نه دی جوړ باید دغه چوکیګانې او دی دغه ورسره وشي. دغه سیالۍ چې کومې دي دغه ډېرې بهترینې سیالۍ دي ځکه دې کې هغه ځوان استعداد پیدا کېږي او دغه سیالیو نه چې دلته پرفارمنس کوي د ده نه بیا د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه ولایتي سیالۍ ته راځي بیا د هغې نه بعد ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه چې دلته کوچي ته زموږ نتیجه ښیي. مخکې مې یادونه وکړه چې دې نه بعد به بیا وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه ولایتي سیالۍ ته راځي. هلته چې بیا پرفارمنس کوي بیا به ځي ګریډ 1 ته همداسې قدم په قدم تر نېشنل ټیمو پورې به ځان رسوي. او د آی سی بي د خوا نه یو ښه کوچ رالېږل شوی دی حفیظ الله احمدي چې الحمدلله ډېر زیات کار کوي زموږ سره په نټ کې ډېر زیات خواري کم پاس بالرانو سره هم د سپینرانو سره هم د بیټسمین ګراوند برخه کې صرف همدغه یوه ستونزه ده چې زموږ د کراوډ دپاره داسې مجهز ځای نشته چې دلته لوبغاړي په هغه سهولت کې کښېني او صرف دغه سیالۍ نه خوند والي. ټول بیچارهګان همدغه هلته په دې پانډونو کې په لمر باندې ناست دي. صرف زموږ یوه پوښتنه کرکټ بورډ نه همدغه ده چې صرف دغه کراوډ دپاره موږ ته ځای جوړ کړي او بل په نټ کې موږ یو ټرف وکټ لرو دویمه ټرف وکټ نه لرو دغه دویمه ټرف وکټ موږ ته باید جوړه شي. د سب کلبونو کرکټ سیالۍ هر کال د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ د څانګې په لارښوونه او د ولایتونو د کرکټ څانګو په همغږۍ ترسره کیږي څو د هیواد په کچه د نویو لوبغاړو د پیژندنې بهیر روان پاتې شي. یونس اریان زیرک ټي وي کونړ اسداباد.